وحشي ویډیويي کلیپ. عجیبه غوندې ویډیو مې ولیدله، کټ مټ زما د ښار کیسه ترې ښکارېدله. د 5 تورو وحشي ځوانانو ډلې 10 ډنګر نور تورکي وکښېنولي. مخ ته یې مځکه کې لوی قبر کیندلی او د قبر پر خاورینه څنډه باندې جګ توری و کړپ ولاړ چاړه په لاس کې د پراته ډنګر پر غاړه یې تېروله. په وحشي آواز یې ګړ ګړ څه ویله. نور ناستو ډنګرانو هم کتله چې مرۍ یې د ډنګر ورپرې کوله. چې مرۍ یې د ډنګر تورک ورپرې کړه او له تورې غاړې سرې وینې رهي سوې. په لغته یې ورپورې وهی ګور ته. مخ یې واړوئ دوهم ناست ډنګر تور ته. په وحشي غږ بیا په زور وګړېدلی. په نکست نکست او هړی هړی یې صرف پوه سوم. نور په قهر په ګړ ګړ وګړېدلی. ناست وهم ډنګرۍ خپله راولاړ سو. د کیندلي ګور پر غاړه پرېوتلی. د هابل پر وینو یې سر سم برابر کړ. دواړه لاسه یې د پښو مابین کې ټینګ کړل. و تیرې چړې ته یې غاړه سموله چې مې زړه نور په سینه کې په درزا سو. د سکرین کونج کې مې اکس ژر ووهلی، خو په زړه کې مې ارمان ارمان کولی. ما ویل کاشکې ها اتو ناستو تورانو پر ولاړ مرګي وای ګډه حمله کړې، یا به ګور کې وای چړې سره شخ کړی، یا به ټول د جګې غاړې شهیدان وای.